السلام علیکم اولیاء محبت چینل کې تاسو هر کله دې ما تاسو د پاره یو بل نقش راوړلو یو بل تعویز می راوړلو یو داسې تعویز می راوړلو چې تاسو دا تعویز ولیکلو نو که هلک وي او که حاجنی وي که هر څوک وي تاسو چې د چا د پاره دا تعویز لیکي نو هغه بس تاسو خدا تعویز به تاسو د چا د تنګولو د پاره اس کله هم نه کوي ولی چې دا تعویز ډیر سخت دی اسینه چې تاسو بل څوک تنګ اور د تعویز الټا اثرات په تاسو باندې وشي نو د دې وجینا کچري تاسو ډیر زیات د مینې د وجینا تنګوي یا تاسو شاړې تاسو ته سکون نه تاسو دماغ او په خیالاتو کې 24 غنټې تاسو مینا محبت وي نو تاسو الله دا تعویز ولیکي اول ور سره مغه سره خبره وکي کچري هغه تاسو خبره نه مني نو بیا تاسو هغه د بعد تاسو دا تعویز ولیکي نو تاسو محبوب تاسو پسې لیونې شي داسې بلیونی شي لکه مې چې د اوبونه بغیر کې اور مې ټپانی وهي نو اوم هغه شانته بس تاسو محبوب تاسو مینا چې تاسو نه ګوري نو هغه وو ټپانی وهي نو د دې وجینا تاسو کچېری غواړي چې د تعویز ولیکي نو تاسو اول ځان صفا سوترا کوي اور بیا د قبله طرف ته مخ کوي اور سپین کاغذ اور تور پین برا واخلي اور چې کوم عادت لیکل شوی دی ون یعنی تاسو بو انسی نه لیکي 1 2 3 4 تاسو بدا نه لیکي بلکې چې د تور کلر سره کوم عادت لیکل شوی دی تاسو بو هغه عادت ولیکي اور د 2 نمبر سره چې کوم فلا بن فلا دی التګه بتاسو د خپل محبوب نوم ولیکي که هلک وي نو بنت وی کوي اور کا هلک وی نو بن وی کوي بیا به د هغې د مور نوم ولیکي بیا بو چې کوم 3 نمبر کې تور عادت لیکل شوی دی تاسو بو هغه ولیکي بیا بو چې د کم 4 نمبر دی فلا بن فلا الته کې تاسو خپل نوم او کچره هلکی نو بن بکی اور کا جنې نو بنت وی کوي بیا بو د خپل مور نوم ولیکي بیا به تاسو دا موم جمع کوي یعنی د تعویز شکل بو ور کوي اور چې کم زکی اور لګیدلې وی یا تندور وی یا نغری وی نو د هغه په خوا کې به خخ کوي چې د تعویز بني صرف دماغو اور ولا چې کم تاو وی مغا لګي نو چې څومره نو مهم را بو تاسو محبوب پزړه کې د محبت اور لګي چې چا د بارا تاسو دا تعویز لیکلې ده کم یو تعویز چې هم تاسو لیکي نو اول بو سلور وړو سورتونه یې او بیا بو آیت الکرسی او په ځان باندې به چوف کوي ولی چې د تعویز اثرات کچري تاسو نه پکې یو هم شریعت پاتې شولو نو د تعویز بو الټا اثر کیږي نو چې کله تاسو خپل اثر کړی وي سلور سورتونه مې وی او آیت الکرسی مې وی نو بیا بو تاسو ته اس هم تکلیف یا اس په هم پرابلم تاسو ته نه درځي د تعویز ریز چې کوم دا هغه نه د مقرر تاسو یې کله هم کولای شي او سټیم هم یې کولای شي خو چې سټیم تاسو دا تعویز لیکي نو کوشش کوئ چې تاسو هیڅوک هم ونه ګوري او په هغه ځای کې هیڅوک هم موجود نه وي او چې کله تاسو دا تعویز خخوي نو بیا به هم تاسو کوشش کوئ چې تاسو څوک ونه ګوري ولی چې کچا ولیدلې نو د تعویز چې کوم موکلات دي هغه به تاسو کار نه کوي او کله چا کار تر اوسه پورې نه وی شوی نو دا زما د واتس اپ نمبر دی تاسو ما سره کنټیکټ وکړئ ان شاء الله تاسو کار به وشي او کچې تاسو غواړئ چې زه تاسو ته د تعویز اجازه درکما نو اجازه اخستو د بارا زما چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې الله اکبر ولیکئ نو زما د اړخ به تاسو ته روحاني اجازه میلاو شي بیا چې کله تاسو د تعویز لیکئ نو تاسو تعویز به 100 کې 100% کار کوي ولی چې د هر یو تعویز چې کم د زکات وی چې هغه ما ادا کړی دی نو زما د اجازت نه بهر دا تعویز تاسو د بارا هیڅ هم د کار نه دی اسی کرشي دي چې تاسو په خپل ټیم ضایع کوي نو د وجینا اجازت واخلي او اول ځان پوي کوي بیا تعویز ولیکي کچې تاسو ځان نیمه پوي کړي او همدا سه می ولیکلو نو دا تاسو د بارا نقصان دي شي نو خپل ځان د نقصان نه بچ کی اول ویډیو خبرو ګورئ هغه د بعد تعویز ولیکئ په نیکسټ ویډیو کې به تاسو سره ملاویږم تر هغه پورې مو په لوی الله سپارم الله حافظ